د عصري او مجهزې ودانۍ د پکتیکا په بېلابېلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ولایت د پوهنې ریاست اړوند د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري پر ډیورند فرضي کرښې پرتو ولسوالیو ته د ځانګړې شوې بودیجې څخه د 15 میلیونو افغانیو په ارزښت د پکتیکا په تروې، وړممی، نعمت آباد، برمل او شکین ولسوالیو کې نو ښوونځیو او یوې دیني مدرسې ته نوې ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په جوړو شوو مراسمو کې د پکتیکا والي وویل چې د ټولو نړیوالو له بندیزونو سره دوی وکولی شول چې د اسلامي امارت له داخلي بودیجې څخه په لرو پرتو او سرحدي ولسوالیو کې ښوونځي او دیني مدرسو ته ودانۍ جوړوي. نوموړی زیاتوي د دغو ودانیو له پرانیستي سره به په یادو ولسوالیو کې د زده کړو په وده او کیفیت کې ښه والی راشي. او حال دا چې عزیزانو تاسو په دې خبره پوهیږئ چې د دنیا ټول انسانیت د امارت اسلامي او د افغانستان پر مظلوم ملت باندې هغه څه لارې و نقطې و بندیزونه چې هغه یې پر لګولي دي، بیا هم دا د افغانستان د خپلې بودیجې څخه د افغانستان د خپل ادارو څخه د افغانستان متدینو عمراو د خپل نفس تشکیشتګۍ څخه و خپل ملت ته د خدماتو لار پرانیستی. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې اسلامي امارت دا ډول زده کړیزو مرکزونو ته ځانګړې توجه کوي او په زرګونه زده کوونکي به د یادو ښوونځیو د ودانیو جوړېدو سره له مناسب تعلیمي چاپیریال څخه برخمن شي. همدې فرضي کرښې ته څیرمه ولسوالیو کې موږ همدانن افتتاح چې کوو 11 باب اساسي تعمیرونه جوړ شول. په دغو ټولو باندې 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغی چې دا ټولې پیسې د اسلامي امارت د بودیجې څخه ورکړل. همداراز تنا په برمل ولسوالۍ کې همدانن چې موږ تاسو قرار لرو 4 اساسي تعمیرونه ګټې اخیستنې ته وړاندې کیږي چې په ټولو باندې 45 میلیونه شاوخوا افغانۍ لګښت راغلی دی. دا په برمل ولسوالۍ کې د تعلیم او تربیه په برخه کې بې ساري اقدام ده چې په تیرو څو کلونو کې به د ولسونو داسې پرمختګ شاهدان نه وي. د سیمې اوسیدونکي د اسلامي امارت د مسؤلینو له دې ډول کارونو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په دې سره به د یادو ولسوالیو زرګونه زده کوونکي معیاري زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په اړه یې نجیب الرحمن او خالد خان وویل چې کومې پروژې زموږ د برمل خلکو لپاره راوړي، موږ به یې په هر قیمت باندې چې وي انشاءالله د دې نه به کلکه دفاع کوو او موږ به ډېر ورته خوشحالېږو. خو بیا خبره ما بله دا کوله چې دلته برمل خلک کې ښه ډېر تعلیم یافته خلک شته، ښه باسواده خلک شته. دلته چې هر څه راځي مونږ داسې نه وایو چې دغه د مقصد دلته د هر څوک کار نه کوي، دا ټول یو افغانستان دی، یو ولس دی، خو باید مونږ ته څه حصه کې راکړلی شي. لکه انجوګانې چې کومې راځي په دا کې ټول د نورو ولایتي خلک راځي، دلته په شفاخانه کې کوم کار کوي د نورو ولایتي خلک راځي، دلته مکاتبې دپاره استادان ګمارل کېږي دا د نورو ولایتي خلک راځي. آیا مونږ سواد نه لرو؟ مونږ پیسې ته اړتیا نه لرو؟ مونږ د خپل بچیانو په روزنه نه پوهېږو؟ مونږ دلته استوګنه نه کوو؟ زه د خپل بچي په روزلو کې تر بل نفر نه ډېر ښه مهارت لرو. موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ په ساحې کې داسې یو ښه مکتب الحمدلله خوشحاله د کلي ځوانان او سپین ږیري ټول په دې شیانو خوشحاله یي، خو اړتیا لري محترمه سپینې ساحې زه ته په ګوته کوی چې کافي انده سره تقریبا زموږ د لسادو په باډر کې د یوې لسې څومره کسون پکار دي، څومره معلمون پکار دي، څومره شاګردون، تقریبا په 900 نفرونه د دې تعدد وغوښتی دی د یوې لسې. باید د وخت په وخت داسې ښوونځي جوړ شي د موږ د مکتبې رش وکنټرول شي او غوښتنه هم شته د اسلامي امارت نه. یاده دې وي چې دغه ودانۍ 8 درسي خونې، احاطوي دیوال، د پاکو اوبو رسولو سیستمونه او معیاري تشنابونه په خپل جوړښت کې لري. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیکا.